بسم الله الرحمن الرحیم. مستر سلمان، تاسو زما سکرین وینئ؟ مننه ډېره زیاته ده چې نور ملګري رانغلل، شاید مشکلات اوسي. راځو دغه لومړنی انلاین کلاس ته چې تاسو پوهیږئ زموږ کلاس چې دا د ټربل شوټینګ تر نامه لاندې دی. حالانکه د ټربل شوټینګ په نامه داسې هیڅ کوم کورس نشته، نه کتابونه پیدا کیږي بعضې چې تاسو ته طریقې ښایي. موږ په دغه کورس کې لومړی به زه خیر د ځان لنډه پیژندنه درته وکړم. زه ماهر افغان نومیږم. دا تیر کال د کونړ کمپیوټر ساینس کونړ پوهنتون سید جمال الدین افغاني پوهنتون کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغه شوی یم. فلحال په اکبر مومن انسټیټیوټ کې چې دغه برنامه هم د اکبر مومن انسټیټیوټ لخوا په لاره اچول شوې، دلته استاد یم. د هفتې په یو څو ورځو کې کونړ ته هم ځم، سید جمال الدین افغاني پوهنتون کې قراردادي تدریس کوم. اوس فلحال قراردادي استاد یم، او انلاین هم په هفته کې یو څو ساعته زه ایمیل اپریټر په توګه کار کوم. ګرانو ملګري، دغه د ټربل شوټینګ برنامه چې موږ په لاره اچولې، داسې هیڅ کوم څه نشته ګرانه، نه کوم داسې کورس شته چې تاسو ته داسې انلاین برنامه چې د ټربل شوټینګ تر نامه لاندې وي وړاندې کړي، نه داسې کوم کمپنۍ شته چې داسې سرټیفیکیټ دی وړاندې کړي. موږ داسې ترتیب کړی ګرانه چې ځینې مشکلات چې تاسو ورسره مخامخ کیدونکي یاستئ په روزمره ژوند کې، هغه که د بیخي بیسیک لیول نه واخله تر ایډوانس لیوله پورې په نیټورک سایټ کې وي، د کمپیوټر عادي مشکلات وي، هغه مشکل به څنګه حلوو. په همدې ترتیب باندې موږ یو کتاب هم پیل کړی، خدای دې وکړي چې پای ته ورسیږي. مګر دا کلاس ملګري داسې نه دی سلمان خانه، دا کلاس داسې نه دی چې تاسو خپل کمپیوټر ته ناست یاستئ او مشکلات ټربل شوټ کوئ. ما تیر ورځ هم په خپل د واتساپ په ګروپ کې چې تاسو لپاره موږ جوړ کړی یادونه وکړه چې ځینې دندې دي، تاسو د دې په هکله خیر لږ سرچ وکړئ چې تاسو یو ځای کې از هیلپ ډیسک کار کوئ، یا تاسو آی ټي ټیکنیشن کار کوئ، یا تاسو از کسټمر سروس کې که په هر لیول باندې کار کوئ. که تاسو په کسټمر سروس کې د نمونې په ډول اینډ یوزر ته تاسو خدمات وړاندې کوئ، په ارګنایزیشن یو کمپنۍ کې یاستئ، شاید تاسو د وایس له لارې کسټمر سروس وړاندې کوي، یا تاسو کیدای شي از ریټن یا د مختلف پلیټ فارم د ایمیل اپریټر اوسئ، د اینډ یوزر مشکلات حل کوي. نه انټری لیول جاب دی. نو دلته ټربل شوټینګ ډیر اهم دی. ټربل شوټینګ معنا دا ده چې یو مشکل موږ څنګه پیدا کوو، مشکل حل کو. ګوره ملګریا، خپل مشکل حلول دا ډیر زیات اسانه دی. تاسو ته کمپیوټر مخ ته پروت دی او یو مشکل راغلی رامنځته شو. دا مشکل تاسو خپل وکتو چې د مشکل ریښه له کوم ځای ده، تاسو څه داسې وکړل چې دا مشکل رامنځته کړو. اوس دا مشکل زه څنګه حل کړم؟ دا ډیر زیات ایزی دی. مګر کله چې دا مشکل له اینډ یوزر سره وي او اینډ یوزر تا ته وایي چې ما ته داسې مشکل پیښ شو، دلته د مشکل حلول دوه چنده سختیږي. یو دا کوم یوزر ته چې دا مشکل پیښ شوی دی هغه ټیکنیکل شاید ونه اوسي، هغه شاید دا مشکل تا ته داسې بیان نه کړی شي چې د مشکل ریښه له کوم ځای نه. دلته دا یو سکیل دی چې ته څه رقم ریکوایرمنټ راجیک کړي، د دې اینډ یوزر نه بعد ته په څه طریقو باندې دا معلومات راخلي، او څومره چې تا دقیق ریکوایرمنټ راټول کړل، وروسته به انشاءالله موږ په پرابلم سالوینګ ماډل باندې خبره وکړو چې څنګه به مشکل حلوو. نو چې څومره تا د اینډ یوزر نه معلومات دقیق راټول کړل، هغومره به تا ته مشکل ډېر زیات اسانه کېږي. صحیح ده سلمان خانه؟ نو د نمونې په ډول یو اینډ یوزر تا ته وایي زما انټرنیټ کار نه کوي، بس تا هم دا مشکل راواغستو د پلانکې خان انټرنیټ کار نه کوي، د پلانکې خان یوزر انټرنیټ کار نه کوي، انټرنیټ سره نشي کنیکټ کېدی، او ته د دې مشکل په حل باندې شروع شوې، تا معلومات ډېر کم راغستې دي.
نه ته به دلته ډیګینګ ډیپر هغه به تاته معلومات نه درکوي، شاید هغه پوی ونه اوسي یا هغه دغه معلوماتو ته بیخي هغه ته هم ونه اوسي، مګر تا دپاره هم دی چې ته کله ټربل شوټینګ کوي نو د ده دپاره به ګرانه ته څه کوي، ته به معلومات راخلي. ورته به وایي انټرنیټ له کله نه ستا کمپیوټر سره نه وصل کېږي، تاسو کوم څه انټرنیټ کاروئ، تاسو د کیبل په تھرو کنیکټ یاستئ. Recording in progress. نو تاسو به د اینډ یوزر نه دا معلومات راخلئ صاحبه چې ستاسو دا مشکل له کله نه راپېښ شو، تاسو څه داسې وکړل چې دا مشکل یې رامنځته کړو، مشکل څومره ضروري دی، یعنې تاسو که دغه وخته پورې انټرنیټ اکسس نه کوئ څه مشکلات به واقع شي. نو دلته به د اینډ یوزر نه تاسو معلومات راخلئ، دا معلومات به تاته هغه نه درکوي، مګر ته به ډیګینګ ډیپر ته به پسې ورځې او دا معلومات به ترې راخلي، ځکه په ټربل شوټینګ کې دا ډېر زیات اهم دی. نو ما چې تاسو ته یو څو وظیفو یا مختلف جاب پروفایل باندې خبرې وکړې چې په دغه کې ټربل شوټینګ اهم دی، نو همداسې شاید نور ډېر زیات ځایان واوسي چې هلته تاسو ته ټربل شوټینګ اهم وي، دا ډېر زیات اهمترین سکل دی په ټربل شوټینګ کې. په ټربل شوټینګ کې یو اهم سکل د کمیونیکیشن سکل هم دی. د کمیونیکیشن سکل ډېر زیات اهم په ده دی چې تاسو ته ما وویل نه، کمیونیکیشن سکل هم په ده دی چې اینډ یوزر به تاته معلومات نه درکوي، مګر ته به له اینډ یوزر نه معلومات راخلې چې په هره طریقه واوسي، د هغه نه به ته را معلومات راخلي تر څو ته د مشکل چې کوم اصلي روټ دی، ریښه ده چې تر څو ته هغه ته ځان ورسوي. په ده کې کمیونیکیشن په ده اهم دی. بعضې وخت به یو اینډ یوزر وي، هغه ته به یو مشکل پیدا شوي، هغه به ډېر زیات انګري وي، غوسه به وي، ته به د هغه غوسه هم زغمي او هغه ته به په هغه وخت کې تسلي هم ورکې او مشکل به ورته هم حلی. نو زموږ چې دغه کوم انلاین ټربل شوټینګ برنامه ده، دغه به تاسو سره په مختلف پروفایل کې کومک وکړي چې تاسو هلته از ټربل شوټر کار وکړئ او مشکلات حل کړی شئ. دلته ترڅنګ دلته چې موږ کوم کورس کنټینټ دی، دلته چې موږ سره کوم کورس کنټینټ دی دا د مختلفو سرټیفیکیټو کې هم شته چې تاسو د مختلفو کمپنیو سرټیفیکیټس کوئ نه، هلته هم دا ځینې داسې موارد زموږ په کورس کې شته چې تاسو سره هلته کومک کوی شي. د نمونې په ډول که تاسو د کمپټ یا بیسک کورس کوئ، آی ټي فانډامنټل پلس یا آی ټي اف پلس، دغه کورس تاسو که چېرته لاړ شئ او د آی ټي فانډامنټل کورس چې موږ سره کوم کنټینټ دی هغه کنټینټ تاسو وګورئ، زموږ زیاتره کنټینټ هلته پټ کیږي په آی ټي فانډامنټل پلس د کمپټیا کورس کې. یا که تاسو ځئ او د دې کمپټیا کمپنۍ ا پلس کورس کوئ، نو د ا پلس چې کوم سرټیفیکیشن دی هغه هم تاسو هم دغه انټري لیول جاب ته چې کلاینټ سایډ باندې تاسو لاس بر اوسي هغې ته تاسو چمتو کوي. تاسو از هیلپ ډیسک کار وکئ، ډیسکټاپ سپورټ انجینیر په توګه کار وکئ، یا تاسو از آی ټي ټیکنیشن کار وکئ، نو دلته تاسو ته دا توانایي درکوي. صحیح ده. که تاسو لاړ شئ د آی بي ایم او د ګوګل کمپنۍ ځینې کورسونه شته، ځینې سرټیفیکیټ دي چې آی ټي سپورټ ټیکنیشن په نامه دي، تاسو که هغې ته لاړ شئ او د هغه کنټینټ وګورئ، نو هغه هم دلته څه کوي. بل ملګری راغلی، زه به دا هم اډمیټ کړم تر څو موږ سره میټینګ جوین کړي. نو دغه انلاین ټربل شوټینګ د کورس چې کوم کنټینټ دی ملګریه ګرانه ورو، دا موږ له ډېرو خورو ورو ځینې راټول کړي. د نمونې په ډول د آی ټي فانډامنټل کورس نه مو یو څه راغستی، د ا پلس کورس نه مو یو څه راغستی، د آی بي ایم او د ګوګل انټري لیول دپاره چې کوم سرټیفیکیټس دي آی ټي سپورټ ټیکنیشن، د دې نه مو یو څه معلومات راغستي، دلته مو تاسو ته اضافه کړي دي. او دغه د 4-5 کورسونو ټول مواد نه دي، مګر هغه مواد چې ټربل شوټینګ کې پکارېږي دا هغه مو ترې راغستي. او ټربل شوټینګ تاسو ته ما وویل چې دا تاسې ټربل شوټینګ نه دی. زیاتره ملګري وایي ما سره مشکل دی، زه په انټرنیټ سرچ کوم. صحیح ده،
خو موږ تاسو ته هغه څه ښایو چې اینډ یوزر نه به څه رقم سپیسیفیکیشن راخلي، دا مشکل به ولا څنګه حلوي، کوم میتودولوژي نه به کار اخلي. د دې ترڅنګ تاسو یو مشکل نن حل کړو، دا مشکل یو میاشت وروسته بیا واقع کیږي، آیا ته بیا هم دغه پروسیجر نه تیریږي، بیا ته مشکل پسې سرچ کوي او بیا مشکل پیدا کوي؟ خو نه، یو پیره تا مشکل حل کړو، ا د مشکل ریښه دې ځان سره هغه دې پیدا کړله، پرې پوه شوي. مختلف ارګنایزیشن دي د ټیکټینګ سیستم لپاره مختلف ډیټابیس او آنلاین پلیټ فارم کاروي. ان شاء الله دلته مونږ تاسو ته زوهو وکارو چې څنګه زوهو ډیسک مونږ کاروي. یو ټیکټ راغلی، یو مشکل څه یو شخص انټرنیټ سره نشي کنیکټ کړي، ما نه یو غنټه وخت ونیو چې دا مشکل می حل کو. وخت چې دا مشکل ما حل کو، دا یو ټیکټ شو. ټیکټ چا هر کو؟ ماهر افغان حل کو. و زما سره ټیکټینګ سیستم وی، دا ټیکټ په دې میاشت کې په دې وخت راغلی، یو میاشت د نمونې په ډول 1 ساعت وخت ونیو. مشکل حل لاره دا ده که بیا دا مشکل مخامخ کیږي، ما سره ډیټابیس ته الریډي زه ګورم چې آیا دا مشکل مخکې واقع شوی زموږ په ارګنایزیشن کې، یس دوه میاشتې مخکې دا مشکل واقع شوی، آیا حل لاره مو ته پیدا کړې وه؟ یس، حل لاره مې ته پیدا کړې وه. نو زه سمدست دې شخص ته وایم چې ستاسو مشکل دا دی او داسې یې حل کړه. نو دلته به موږ مختلف ټیکټینګ سیستم باندې هم نظر واچو. د نمونې په ډول زوهو ډیسک ډېر خوندور انلاین پلیټفارم دی چې ښه انټرپرایز لیول ارګنایزیشن یې ټیکټینګ سیستم دپاره کار کوي. هغه باندې به انشاءالله بیا خبرې وکړو. په ننني لیکچر کې صرف تاسو ته ما غوښتل چې دا خپل کورس پالیسي او چې زموږ سره چې کوم دلته مواد دي، کانټینټ دي، چې دا له تاسو سره زه شریک کړم. ملګری زموږ یو ملګری وایي سکرین چینج که زما سکرین تاسو اوس ګوري؟ اکبر مومن انسټیټیوټ اف سیمی هایر ایجوکیشن ماسټر ټربل شوټینګ کورس. آیفون یو شخص دی، نیم آیفون دی. تاسو زما سکرین اوس ګورئ؟ سلمان خان زما سکرین تاسو ګورئ؟ واټ از ټربل شوټینګ؟ صحیح شو. ښه، نو زموږ صحیح شو، بالکل کنټینټ دی. نو زموږ چې په هغه اصلي ټوله ریښه راوباسم، بیا زه ان شاء الله کنټینټ باندې یو ځل نظر کویکلی اچوم ان شاء الله، او سبا نه به زموږ بیا تدریس شروع کیږي. نو زموږ فاینل خبره دا شوه چې دا کوم ټربل شوټینګ کورس دلته زموږ سره دی، دا داسې نه دی چې ته خپله د خپل کمپیوټر مشکل حل کړي. تاسو ته مو ویل که تاسو خیر لږ سرچ وکړئ، که تاسو هسې یو ځای کې از هیلپ ډیسک کار کوئ، که تاسو په یو ځای کې از انټري لیول جاب دی ښه، که تاسو از آی ټي ټیکنیشن یا آی ټي ټیکنیکل سپورټ کار کوئ، یا تاسو از ډیسکټاپ سپورټ انجینیر کار کوئ، ټول نه، خو حد اقل 15% به تاسو ټربل شوټ کوئ. زه انلاین از ایمیل اپریټر کار کوم، خو بعضې وخت ماته چوټا موټا کوچنی ټیکټ اساین کیږي چې دا به ته حلوي. نو دلته به موږ څه وکړو ښه، دغسې د کوچنی جابز لپاره او د ټربل شوټینګ اهمیت څومره دی. موږ په کله چې تاسو سی ان پی اگزام کوئ نو هلته 3 پیپر دي، یو پیپر پکې ټي شوټ دی، ټربل شوټینګ، خو هغه بیخي ایډوانس لیول باندې دی. موږ داسې لو لیول باندې کار شروع کړی د ده په خاطر چې زموږ سره کم ملګري چې د کمپیوټر ساینس نه علاوه هم دي، هغوی هم په دې ټربل شوټینګ کې موږ سره پوه شي. خو هدف مو دا دی چې تاسو از های لیول باندې هم ټربل شوټینګ وکوی شئ. صحیح ده.
نو که تاسو از هیلپ ډیسک کار کوئ، که تاسو از آی ټي ټیکنیکل سپورټ کار کوئ، که تاسو از ایمیل سپورټ کار کوئ، که تاسو از کسټمر سرویس کې کار کوئ، بعضې وخت به تاسو ځینې مشکلات حلوئ. د نمونې په ډول بیخي که تاسو ته زه بیخي ساده کسټمر سرویس سپورټ مثال درکم، تاسو به کله دغه کارولی که نه، تاسو یو شبکې خدمات کاروئ، د نمونې په ډول د MTN اتصالات، تاسو به کله انټرنیټ کې مشکلات وي، نو چې انټرنیټ کې مشکلات وي تاسو به زنګ وهلی کسټمر سرویس والا ته، کومه چې خاصه شماره لري چې وروره زما دا مشکل دی، انټرنیټ سره نه کنیکټ کېږم یا ډیټا نه ان کېږي یا ستاسو مشکل حلوي، دغې ته موږ وایو کسټمر سپورټ یا کسټمر سرویس سپورټ. نو که چیرې تاسو دغسې کسټمر سرویس باندې کار کوئ په ټیکنیکل انوایرمنټ کې، نو تاسو به حتما د دې سره مخامخ کیږئ چې ځینې مشکلات تاسو حل کوئ، تاسو ته به ځینې ټیکټ اساین کیږي، شاید دا ټیکټس په لو لیول کې وي، خو تاسو به ورو بره لیول ته ځئ. نو که تاسو ملګرو از ایمیل اپریټر په توګه کار کوئ، که تاسو از کسټمر سرویس سپورټ باندې کار کوئ، که تاسو مختلف لیول کې کار کوئ، ټربل شوټینګ حتمی دی تاسو سره چې تاسو دغه مشکلات حل کړئ. او تاسو ته چې دا مشکلات که تاسو خپل وي حلول ډېر زیات آسان دي، مګر که د یو اینډ یوزر مشکل وي بیا یې حلول ډېر زیات سخت وي. او بیا که داسې یو مشکل وي چې د هغه سیویریټي لیول ډېر جګ وي، معنا داسې یو مشکل راپېښ شو چې یو ګنټه کې دغه مشکل دننه حل نشي، په ارګنایزیشن باندې د امپاکټ ډېر زیات خراب دی، معنا ارګنایزیشن چې کوم پروډکټیویټي لیول دی هغه ډېر زیات لو راولي. نو دلته ټربل شوټینګ ډېر زیات اهم پیښیږي، دا هغه جاب لیول دی چې تاسو ته به ټربل شوټینګ پکې په کار راشي. دویم نمبر دغه کانټینټ موږ له کوم ځای نه راغستی دي؟ د آی ټي فانډامنټل پلس کورس نه، د A پلس کورس نه، د نیټورک پلس کورس نه، د ترڅنګ د ګوګل او د IBM آی ټي ټیکنیکل سپورټ یا آی ټي سپورټ کورسونو نه موږ دغه مواد راغستی دي. انشاءالله سبا نه به زموږ درس له دغه ځای شروع کیږي. کانټینټ کې دا دی چې واټ از ټربل شوټینګ، ټربل شوټینګ څه شی دی، what is problem solving model، problem solving model څنګه دی، څنګه موږ یو مشکل حل کو، له کوم ځای نه شروع کړو، how to use problem step recorder، خپل په وینډوز کې بلډ ان problem step recorder راځي، دا څنګه استعمالیږي، ایونت ویور نه زه څنګه ګټه واخلم د مشکل په حلولو کې، ریلیبیلیټي هیستوري څه شی دی، څنګه زه معلوم کوم د خپل د کمپیوټر ریلیبیلیټي په تېرو 40 ساعتونو کې، په تېر یو میاشت کې، ریموټ ډیسکټاپ څنګه وکاروم. د نمونې په ډول بعضې وخت به تاسو یو مشکل حلوئ، مشکل به اینډ یوزر ته تاسو وایئ، هغه به یې نشي حلولی، تاسو به د هغې سکرین راجیګوئ او اکسس کوئ، بیا مشکل به تاسو حلوئ. څنګه د کویک اسسټ په واسطه د انټرنیټ په تھرو باندې د یو شخص کمپیوټر یا سکرین ز اکسس کما، څنګه د اني ډیسک سافټویر په واسطه د یو ملګري د یو کارکونکي سکرین ز اکسس کوم مشکل ولا حل کما. وینډوز ریکوري انوایرمنټ څه شی دی چې او د دې کې مختلف کمپوننټس دي چې د هغې نه موږ د وینډوز په افغانستان کې زیاته برخه چې پوښښ کړې د هغه وینډوز ده، نو موږ زیات فوکس هم په وینډوز کړی دی، ځکه دلته وینډوز ډېر زیات کارول کېږي. وینډوز ریکوري چې کوم انوایرمنټ دی هلته څه دي، کوم کمپوننټس دي، څنګه ریکوري انوایرمنټ ته لاړ شم او هلته څنګه ټربل شوټینګ وکړم. تاسو چې ورته کوم بلو سکرین اف ډیت وایي هغه چې کله راشي رښتیا هم بیا د سړي اعصاب خرابېږي، بلو سکرین اف ډیت ورته ځکه وایي. نو هلته به څنګه موږ مشکل حلوو، ډېر زیات اهمه موضوع ده. ریکوري ډرایو څه شی دی، څنګه زه ریکوري ډرایو واخلم، ریپیر ډیسک څنګه دی او څنګه له ده نه بیا ټربل شوټینګ وکړم. د ټول سیسټم یو ریسټور پوینټ به څنګه اخلم، د نمونې په ډول تاسو بعضې وخت اټو ډرایور وکئ، اټو ډرایور وکئ هغه کمپیوټر سره انکمپیټیبل راشي، کمپیوټر په نیکسټ ریسټارټ سره بلو سکرین اف ډیټ ته لاړ شي. که چیرې تاسو ریسټور پوینټ اخیستی وي، سیسټم ریسټور پوینټ، څنګه هغه ته بیرته زه راشم. د ټول سیسټم ایمیج بیک اپ به څنګه اخلي، ان کیس که چیرته تاسو ټول هارډ ډیسک ډاون شي بیا به تاسو څه کوئ او ډیټا به څنګه ریکور کوئ. ګوره دا د پروډکټیویټي دپاره په ارګنایزیشن کې ډېر اهم دی. اټومیټیک ریپیر څنګه وکاروم، او کله چې یو کمپیوټر اټومیټیک ریپیر ته لاړ شي نو څنګه به له هغې نه وځو، یا سټارټ اپ ریپیر ته څنګه لاړ شم او د سټارټ اپ ریپیر په واسطه څنګه زه ټربل شوټینګ وکړم. څه داسې پیښیږي چې تاسو کمپیوټر سټارټ اپ فیلیر ته لاړ شي. سټارټ اپ فیلیر څه ته ویل کېږي ملګرو؟ تاسو کمپیوټر چلوئ، کمپیوټر نه چلنېږي، فیلیر یو خنډ موانع رامنځته کېږي، بلو سکرین اف ډیټ ته ځي. دلته به تاسو څنګه دا کار کوئ انشاءالله په ده به هم خبرې وکړو. خپله په وینډوز 10 کې د ټربل شوټینګ په نامه یو بلټ ان آپشن دی، هغه به څنګه استعمالوو. لایو انسټالیشن څنګه دی ملګرو؟ لایو انسټالیشن ډېر اهم دی.
کله چې تاسو داسې یو کمپیوټر سره مخامخ شئ چې د هغې وس آن کېدل ډېر زیات اهم وي او تاسو ټربل شوټینګ ته لا وخت نه لرئ یا ټربل شوټینګ چې تاسو کوئ 2-3 ساعته لګیږي نو د هغې دپاره همدا انسټنټلی تاسو غواړئ چې صرف یو ځل د کمپیوټر ته اکسس شئ دې کې ډېره اهمه ډیټا د هغه راواخلئ یا نور څیز مهم دي پکې نو دې دپاره تاسو لایو انسټالیشن کوئ. لایو انسټالیشن څنګه کیږي په دغه خبرې وکړو. وینډوز ټو ګو انسټالیشن څه کیږي چې دا ډېر اهم فیچر دی. څنګه وینډوز ټو ګو انسټالیشن وکړم، څنګه یو هارد ډیسک تاسو ماته راکوئ زه خپل کمپیوټر سره پلګ کوم همدلته ورته زه انسټالیشن کوم. ریسیټ انسټالیشن څنګه کیږي، ریپیر انسټالیشن څنګه کیږي، اپګریډ انسټالیشن څنګه کیږي. همدا وینډوز 10 د زه غواړم وینډوز 11 ته اپګریډ کړم زما هیڅ ډیټا دی او لاس نشي او هیڅ اپلیکیشن دی ان انسټال نشي. ملټي بوټ انسټالیشن به څنګه کوو، ورچوالایزیشن کې به انسټالیشن څنګه کوو، یعنی وی ایم ویر کې یا په ورچوال باکس کې یا په ای 6 آی کې. اس اف سی چې دی سیستم فایل چیکر یو بلټن ټول دی او ډیر خوندور ټربل شوټینګ ته کیږي. موږ به د سی ام ډي په واسطه کارو. بی سی ډي ایډیټ ټول کوم چې بوټ کنفیګریشن دی ملګرو په دې باندې موږ پرفیکټ خبره کوو، ډیر زیات اهم دی، ډیر زیات ټربل شوټینګ ته کیږي. بی سی ډي بوټ په واسطه بس رقم ټربل شوټینګ کوو، دا هم د توري پردې یا د سی ام ډي یو څو کمانډونه چې موږ به ایگزیکیوټ کوو. ډي آی اس ام ټول ډیر اهم دی او بوټ ریک ټول ډیر زیات اهم دی. دغه ټولز باندې به ان شاء الله چې موږ خبرې کوو. په د پسې به راشم بل چې کوم سیز دی چې موږ نور څه به ان شاء الله دلته تدریس کوو. ښه په ده پسې بل ټول چې کوم دی هغه موږ سره دی چیک ډیسک، ډېر اهم ټول دی. بعضې وخت موږ سره چې کوم هارد ډیسک دی دا مشکلات ورکوي، وینډوز نه انسټالیږي، بعضې وخت داسې وي چې د یو اس بي کې مشکلات وي هغه هم ټربل شوټ کړي، بعضې وخت داسې وي چې یو اس بي صحیح نه بوټ شوي، بعضې وخت داسې وي چې هارد ډیسک کې بعضې سیکټرز موږ سره خراب شي نو د هغې لپاره چیک ډیسک ټول دی دا به وکاروو انشاءالله. په هغه پسې به پارټیشن سټایل ډېر زیات اهم دی، په ده باندې به ډېر ډیپ خبره وکړو. ایم بي آر ورسز جي پی ټي زموږ زیاتره ملګري اوس په همدغه کې مشکلات لري، د ایم بي آر او جي پی ټي مشکلات بیخي ډېر زیات دي، په ده باندې به انشاءالله فل کلاسونه اخلو. په جی پی ټي پارټیشن سټایل کې یو پارټیشن جوړیږي هغې ته وایي ای اس پی چې کوم سیستم پارټیشن دی دا او ریکوري پارټیشن دا دواړه ډېر اهم پارټیشن دي. په دې دواړو به ډېرې خبرې کوو ځکه بعضې وخت موږ ریسیټ انسټالیشن کوو موږ سره ریکوري پارټیشن نه وي، نو چې ریکوري پارټیشن نه وي بیا به څنګه را جوړوي په ده باندې به خبرې وکړو. صحیح ده. تاسو بعضې وخت داسې کوئ ریکوري پارټیشن تاسو سره خو په هغه کې یو فایل وي هغې ته وینري ډاټ ویم وایي، هغه فایل نه وي. چې کله هغه فایل نه وي نو تاسو د بلو سکرین اف ډیټ نه چې کوم وینډوز ریکوري انوایرمنټ ته لاړ شئ له هغه ځای تاسو هېڅ ټربل شوټینګ نشئ کولی، لاس مو ډېر زیات بند وي. همدارنګه تاسو موږ تاسو ته وښایو چې ریکوري ډرایو بیخي وي نه، دغه 500 ام بي فایل ډرایو چې دی دا بیخي نه وي، دا به څنګه را جوړوو. troubleshooting missing drives or drive not detected during installation. بعضې وخت موږ انسټالیشن کوو کله چې موږ لاړ شو چې هلته موږ ته سی ډرایو ډي ډرایو وښودل شي ډرایوونه نه راجګوي، نو دا د څه مشکل دی او دلته به څنګه ډرایوونه پرې راجګوو دغه باندې به خبرې وکړو. بعضې وخت موږ انسټالیشن کوو موږ ته وایي ټربل شوټینګ مشکل راکوي بوټ ام جي آر از میسینګ. ښه لسو دقیقو کې به زموږ دا میټینګ ختمیږي ځکه 40 دقیقې وخت راکوي. نو ټربل شوټینګ چې کوم دی ښه بوټ ام جي آر از میسینګ کوم چې وینډوز بوټ منیجر دی هغه به نه وي، هغه به څنګه را جوړوو. یا تاسو ته به مشکل را پیښیږي چې بوټیبل ډیوایس ناٹ فاوند، دلته موږ سره کوم بوټیبل ډیوایس نشته چې کله تاسو یو اس بي پلګ کړي وي، دا مشکل به څنګه حلوو. بلو سکرین اف ډیټ ته موږ ولې ځو څنګه به دا مشکلات حلوو په ده باندې به خبرې وکړو. همدارنګه کله چې موږ یو اپریټنګ سیسټم په خپل کمپیوټر کې را انسټالوو د ده نه مخکې ځینې اهم سټپس دي د نه به تاسو تیر شئ. څه رقم تاسو ډیسیژن اخلئ چې زه وینډوز 10 را انسټالوم په کوم ایډیشن کې را انسټالوم، د ده لپاره ځینې
اهم سټپ دی چې دنه به تاسو بیا ګټه اخلي. اول به پلیټ فارم انتخابوي، بیا به ورژن انتخابوي، بیا به ایډیشن، بیا کم ارکیټیکچر کې انتخابوي 22 بیت کې 40 بیت کې 40 بیت کې، بیا به د کم میډیا تاسو انسټالیشن کوي، سره کم ټایپ اف انسټالیشن کوي، او بیا به ریکوایرمنت چې کوي، چې دا ډیره اهمه خبره ده. ان شاء الله که تاسو دغه سټپ نه تیر شئ، کله چې تاسو اپریټینګ سیستم انسټالوي ډیر مشکلات به تاسو حل شي. څنګه تاسو وینډوز را انسټالوي د یو اس بي نه په دغه ډیر پوهیږئ، څنګه یې له سی ډي ډي وی ډي نه را انسټالوي په دې باندې ان شاء الله ډیر ملګری پوهیږي. څنګه موږ کوی شو چې وینډوز را انسټال کو د پی ایکزینا پری بوټ ایگزیکیوشن انوایرنمنت نه، موږ سره دبليو ډي اس سرور دی، الته موږ تیار ایمیجونه ډیپلای کړی دي. صرف د ان آی سی چې کوم ان آی سی چې کوم موږ سره انټرنیټ پورت دی دغه لارې بس کنیکټ کیږي او انسټالیشن کوي. دا به داسې ارګنایزیشن کې تاسو را 50 پته کسان وي الته او تاسو اټ ټایم غواړئ ټول ته انسټالیشن وکړئ، دا کار کوي. او که به بیخي ډیر ځان تاسو نه کوي دبليو ډي اس کې داسې ایمیج واچوي چې هغه بیخي ان اټینډډ انسټالیشن په ترو جوړ شوی، هغه انسر فایل یا انسر کی پکې پرته وي، چې ان شاء الله هغه هم خبرې کو چې څنګه ان اټینډډ انسټالیشن وکړو. صحیح ده، یعنی معنا کمپیوټر ته صرف انسټالیشن سٹارټ کو، نور ترېزه بل کمپیوټر ته دا بخپل انسټالیږي. ژبه کوم انتخاب کی، نور څه ټایم لانګویج زون دا هر څه اتوماتیک کیږي. صحیح ده، په دې پسې به نور ډیر خبرې دي چې هغه د دې چې څنګه ډایرکټلی موږ د انټرنیټ نه وینډوز را انسټال کو. د ترڅنګ تاسو ډرایور را انسټال کړئ، له هغه نه وروسته تاسو کمپیوټر بلو سکرین اف ډیث ته لاړ شي، نو دغه مشکلات به څنګه حلوي. د ترڅنګ لکه لارې موږ کمپیوټر ته ډرایور را انسټال کو او صحیح را انسټال کو چې کمپیوټر مو بلو سکرین اف ډیث ته لاړ نشي. پارټیشنینګ هارد ډیسک څنګه پارټیشن کوو، بیسیک هارد ډیسک څه ته وایي، ډینامیک څه ته وایي، څنګه موږ د سی ډي ډي وی ډي نه ایمیج اخیستی شو، څنګه کوی شو د سی ام ډي په ترو باندې موږ بوټیبل یو اس بي جوړوي شو، څنګه د رفس او پاور آی اس او سافټویر په واسطه ثناء الله امین ښه وسره له دا هم زه اډمیټ کوم ښه. نو له ده وروسته به بیا نو موږ راشو د وینټوي سافټویر ډیر خوندور سافټویر دی. څنګه به موږ ملټیپل بوټیبل یو اس بي جوړو، معنا یو یو اس بي د 40 جی بي په همدې کې د ما سره د وینډوز 7 بوټیبل فایل هم پروت وي، په همدې کې د ما سره د 10 هم پروت وي، د 7 هم پروت وي، او د سرور ایمیج د هم را سره پروت وي. ان اټینډډ ایمیج داسې ایمیج چې هغه کې ما انسر فایل اچولی وي هغه د هم را سره پکې پروت وي. نو په ده باندې هم ان شاء الله کار وکړو. صحیح ده، او فاینل براشو اخیری څه ته چې موږ به نور څه ولرو. د ام بي آر او جی پی ټي پارټیشن سټایل ریلیټډ چې کوم مشکلات دي دغه به حل کو. سکیور بوټ ډیر خوندور اپشن دی، مګر بعضې وخت تاسو ته مشکلات جوړوي شي، بعضې وخت بیریر جوړوي شي، وینډوز لوډ کولو ته نه پرېږدي. ولې او څنګه به یې حلوو؟ کوم چې موږ سره ای اف آی سیستم پارټیشن پرابلم دی، ای اس پی پارټیشن ریلیټډ هغه به حل کو. لیګسی بایوس او یو اف آی کې کوم یو خوندور دی، کوم یو استعمال کو، او که زه لیګسی کاروم اوس یو اف آی ته راوړم نو کوم مشکلاتو سره زه مخامخ کېږم، دغه مشکلات به څنګه حلوم په ده باندې هم خبرې وکړو. صحیح ده، ام بي آر به څنګه جی پی ټي ته اړو بغیر د نه چې ډیټا را سره لاس نشي، د سی ام ډي په واسطه، د آی ایم ای سافټویر په واسطه، د نور مختلفو سافټویرونو په واسطه. څه رقم به موږ دا مشکل حلوو؟ بیسیک هارد ډیسک موږ بیسیک هارد ډیسک له موږ ډینامیک هارد ډیسک ته اورېدلی دی، نو څنګه به بیرته ډینامیک هارد ډیسک بیسیک هارد ډیسک ته راوړو؟ او ډینامیک هارد ډیسک څه مشکلات جوړوي، کومې بینیفټس دي؟ زیاتره ملګري دا فکر کوي چې ګواکې ډینامیک ډیسک موږ سره مشکلات ډېر لري. نه، انشاءالله په ښېګڼو او په مشکلاتو به دواړو خبرې وکړو. د ډیسک ټایپ او پارټیشن ټایپ باندې به خبرې وکړو، لاجیکل پارټیشن چې شی دی، ایکسټینډډ پارټیشن چې شی دی، پرایمري پارټیشن چې شی دی، په ده به خبرې وکړو. په ایډوانس ریکوري آپشن کې چې کوم خبرې دي په هغه باندې به خبرې وکړو. ان اټینډډ انسټالیشن به څنګه موږ کوو، په ده به خبرې وکړو. د ان اټینډډ انسټالیشن داسې چې وینډوز د اټومیټیکلی خپل را انسټال شي. صحیح ده، صرف یو ځل تاسو اف 12 غواړي او یو اس بي یا بل ډي وي ډي کوم میډیا چې دغه انتخاب کړئ نو خپل انسټالیشن کېږي. ښه، د ترڅنګ کله چې ډرایور میسنګ وي یا انویلټ پارټیشن مشکل موږ ته راکوي، دا به څنګه حلوو؟ وینډوز نه لوډ کېږي یا د وینډوز پریورټي جګ شوي دا اټومیټیکلی لوپ کېږي، دا به څنګه موږ حلوو؟ وینډوز 10 به څنګه د وی ایچ ډي فایل نه را انسټالوو؟ څنګه په اپل پروډکټ کې موږ وینډوز را انسټالوو؟
موږ دا ډیټا ډیلیټ شوه څنګه به یې ریکور کوو د آی کیر ریکوري په واسطه. همدارنګه یو فایلونه دي موږ په ایکسل او ورډ کې په کار وکړو هغه زموږ له لاسه لاړل هغه به څنګه موږ بیرته را ریکور کوو. بعضې وخت موږ ورچوالایزیشن کوو په ویم ویر ورک سټیشن یا ورچوال بکس کې مګر موږ ته انسټالیشن اجازه نه راکوي د بایوس له لارې ورچوالایزیشن چې وي هغه اوف وي هغه به څنګه موږ برابروو. بعضې وخت زموږ کمپیوټر موږ سره ګرمیږي او کمپیوټر پکې نه چلنیږي دا مشکل به څنګه حلوو. او بعضې وخت زموږ په کمپیوټر کې ځینې سافټویر نه رانسټالیږي دغه به څنګه موږ ټربل شوټ کوو چې دا سافټویر 32 بیټه دی دا 4 بیټه دی دغه مشکلات به څنګه موږ حلوو. د ترڅنګ موږ به انشاءالله تاسو سره یو ټیکټ څنګه تاسو از ا هیلپ ډیسک یا تاسو ډیفرنٹ پروفایل کې کار کوئ یو ټیکټ تاسو سره راغلی دا به تاسو سره کوم یو ټیکټینګ سیستم کې اچوئ دلته به انشاءالله تاسو ته موږ په یو آنلاین پلیټ فارم باندې کار وکړو یا به پریش ډیسک باندې کار وکړو او یا به موږ مختلف آنلاین پلیټ فارم شته یو دانه به موږ پری یا ټریل ورژن کې را وکارو صحیح تاسو ته لپاره. نو تاسو ته په کول کې یا د نمونې په ډول ځینې نور مشکلات تاسو موږ ته ریکمنډ کول ماته شخصي کې میسج کوي چې دغه مشکلات که هم په دې تاسو په دې خپل کنټینټ کې ور واچوي ډېر به ښه شي. د نمونې په ډول پرنټر له کمپیوټر سره نه کنیکټ کېږي یا پرنټینګ کې مشکلات ورکوي یا نور داسې جنرال مشکلات چې تاسو وایي چې موږ سره روزمره مخامخ کېږو تاسو کوی شئ ملګرو هغه هم موږ ته راولېږئ او ووایئ چې دغه معلومات هم که تاسو په خپل کنټینټ کې ور واچوئ. نو زموږ د میټینګ 2 دقیقې پاتې دي په دې کې به دا ټول لیکچر زه ریکیپ کوم هغه دا ملګرو چې زموږ چې کوم کورس کنټینټ دي تاسو سره په مختلف جابس کې کار کوي تاسو سره به کومک وکړي د نمونې په ډول که تاسو از هیلپ ډیسک کار کوئ که از آی ټي ټیکنیشن کار کوئ که تاسو از ایمیل سپورټ ایجنټ کار کوئ که تاسو په کسټمر سروس کې کار کوئ تاسو سره به دا ګټه وکړي. کنټینټ مو د A+ نیټورک پلس او آی ټي فنډامنټل پلس د IBM او د ګوګل د آی ټي سپورټ سپیشلیسټ آی ټي سپورټ ټیکنیکل سرټیفیکیټونه راغستې دي او تاسو سره موږ تقریبا دغه یا خوا شا پورې دلته کنټینټ شریک کړل چې په دغه کورس کې به انشاءالله پرې خبرې وکړو. په د ترڅنګ به انشاءالله موږ په ټیکټینګ سیستم باندې خبرې کوو په مختلف ټیکټینګ سیستمونو باندې څنګه ټیکټ سٹارټ کوو هغه به انشاءالله یو ستاسو لپاره بونس ټیپ وي. د ترڅنګ موږ په آی ټي پالیسي باندې یو څه خبرې کوو په SLA باندې تاسو په اورګنایزیشن کې کار کوئ 2 ټیکټ راغله اټ ا ټایم نو ته به کوم یو اول حل کوي دلته تاسو آی ټي پالیسي ته وګورئ یو مشکل دی ډیر زیات سیویریټي لیول جګ دی دا مشکل به اول حلای هغه چې سیویریټي لیول ټیټ دی او ارجنس نه دی ارجنټ نه دی اهم نه دی اورګنایزیشن باندې امپاکټ ډیر نشته که حل 2 ورځې کې حل نشته مشکل نشته نو څنګه به دا خبره په آی ټي پالیسي کې ډیفاین کیږي ته به آی ټي پالیسي څنګه لولې SLA کې دا خبره څنګه ډیفاین کیږي په دې باندې ان شاء الله موږ خبرې وکړو. نن اوس زموږ لومړنی لیکچر چې موږ تاسو ته واستو ملګري هم څه ناڅه کم وو او شاید ځینې مشکلات هم موږ دلته درلودلي وي. تاسو ملګرو موږ سره خپل نظرونه دغه آنلاین کلاس په هکله شریک کړئ له ما سره یې شریک کړئ چې موږ څه مختلف کو کم نوي کنټینټ په دې کورس پالیسي کې واچو او دغه کورس لا څنګه موږ نور هم امپروف کولی شو. نو لومړنی درس موږ هم دلته پای ته رسیږي انشاءالله نن صرف د کورس انټروډکشن و او چې کوم کنټینټ و هغه هم درته در وپېژندل د سبا به زموږ لومړنی درس وي چې د ټربل شوټینګ په اهمیت او د ټربل شوټینګ په ډیفرنٹ میتود باندې به خبرې کوو. هر چیرې چې یاستئ بریالي اوسئ د خدای په امان.